بسم الله الرحمن الرحیم. د اتم کلاس جنرال ساينس یونټ نمبر 2 هیومن نروس سیستم د انسان اعصابي نظام دا چپټر شروع کوو. که تاسو زما په چینل کې نوي یا تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي، مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. فایده به دا چې زما د نوي ویډیو نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت راسي. بل چې تاسو زما په پلی لیست کې کوم ویډیوز ګورئ نو د خپلې خوښې ویډیو به تاسو په اسانه باندې کتلی شئ. اوس د ټاپک له راځو د یونټ له هیومن نروس سیستم د انسان اعصابي نظام دا څه شی دی. نو دلته اوس وایي چې various organs of human body play their role and when required as when required. د انسان د وجود چې د مختلف کم اعضاء دي various organ مختلف اعضاء چې د انسان کم دي د وجود وایي دا کار کوي play their role دا خپل کار کوي خپل کارکردګي شو کوي ښکاره کوي as and when required چې کله او په کم وخت کې دا په ضرورت کې په کار راشي. نو بیا د انسان د وجود د اعضاء چې کم دی نو د خپل کار کوي. These organs perform their duties in a precise way in harmony with each other. د انسان د وجود د اعضاء د ارګن چې کوم دي نو د خپل کار کوي، ډیوټیز هم کار ته وایي، رول هم کار ته وایي. in a precise way ډیر زیات په درست او په صحیح طریقې سره in harmony د یو بل سره په رابط باندې with each other د یو بل سره. د انسان د وجود د ارګن چې کوم دي د اعضاء چې کوم دي مختلف نو دا کار کوي چې کله ضرورت راشي دی او دا کار کوي خو په داسې طریقې سره کار کوي چې پریسایز وي، بالکل ټیک ټیک او صحیح په درست طریقې سره کار کوي. او بل خبره دا ده چې هارموني دې ته وایي چې دوی د یو بل سره په رابط کې. د دې مثالونه به اوس ووایو چې په رابط کې څنګه لکه فار ایگزامپل مثال په توګه دوی وایي چې هارت ریټ اینډ بریثینګ انکریز ډیورینګ ایکسرسایز ټو میټ انرژي ریکوایرمنټ اف د مسلز. د زړه یا کم رفتار چې دی هارت ریټ اینډ بریثینګ او د ساه اخیستل چې دی انکریز زیاتیږي ډیورینګ ایکسرسایز د ورزش په دوران کې ټو میټ چې پوره کې انرژي توانایي ریکوایرمنټ ضرورت اف د مسلز د پاټو. لکه داسې خبره شو چې اوس دا دوه مختلف ارګن دي، یو هارت د زړه دی بل چې دی نو پیپړۍ دي. په پیپړو باندې مونږ ساه اخلو نو د دې د دواړو د رفتار او د سپیډ کله سیوا شي هله سیوا شي چې کله ورزش کیږي، څوک منډې ترلې وهي، ایکسرسایز کوي، گیم کوي. د څه دپاره د دې دپاره چې د انرژۍ د توانایۍ کم ضرورت دی پټو ته، لکه د ایکسرسایز یا منډې ترلې مونږ په پټو باندې وهو که نو په دغه ټایم کې به توانایي ډېر ضرورت وي. نو دا دواړه به خپل کار هم تیز کړي خو دوی دواړه به په رابط کې تیز کړي. لکه چې ساه اخیستل تیز شي نو د زړه دا پمپینګ به هم ورسره سیوا شي، نو دوی دواړو په منځ کې هارموني راغله، رابط راغی. لکه د خبره دا ده چې د انسان د وجود دا کم ارګن دي اعضا کار کوي دا به د یو بل سره په رابط کې کوي او دا به ډېر زیات په صحیح او په درست طریقې سره کېږي. بل however organs cannot work properly by themselves. وایي که بل طرف ته وګورئ نو ارګنز کین ناټ ورک پراپرلی د اعضا یوازې کار نشي کولی صحیح بای دیم سلیوز په خپله باندې. اعضا چې کوم دي لکه اوس زړه دی بیا پیپړۍ دی دوی په خپله باندې یوازې کار نشي کولی صحیح، بلکې دې ته به څه ضرورت وي دی ریکوایر سم سیګنلز فار پراپر فانکشنینګ. دې ته د څه اشارې ضرورت دی د صحیح کار کولو دپاره، سیګنل اشارې ته وایي. دیرفور نو په دې وجه نرو سیسټم کوارډینیټ اینډ ریګولیټ آل د باډي فانکشن. نو په دې وجه باندې انسان اعصابي نظام چې کوم دی نو دا کوارډینیټ کوي، رابط پکې پیدا کوي، یو ځایوالی پکې پیدا کوي، اینډ ریګولیټ او ترتیب پکې پیدا کوي آل د باډي فانکشنز د وجود په ټولو کارونو کې. چې د وجود دا ټول کارونه ټیک ټیک کېږي د یو بل سره، د یو عضو دا کار د بل عضو د کار سره په رابط کې، د یو بل سره په تعلق کې، په کمیونیکیشن کې. نو دې دپاره چې د انسان اعصابي نظام په کار دی چې دا حکمونه او دا هر څه ورته دی وهي. د انسان اعصابي نظام چې کوم دی نو په دې کې څه شامل دي چې دا هر څه کوي او دا ټول کارونه د وجود کنټرول کوي. په دې کې دماغ دی، برین، په دې کې سپاینل کارډ د ملا په تیر کې چې دننه کم نری تار دی هغه دی، او د انسان په وجود کې واړه واړه نور رګونه دي چې په دې ټول وجود باندې خواره دي، د دماغ او سپاینل کارډ راوتي دي، دې ته پیغامات وړي، هغه ته نیورانز وایي. نو اوس دلته دا خبره کوي دا خو په تفصیل سره وایو چې دا نارو سیستم څه شی دی اعصابي نظام. نو دا بس په دغه درې څو باندې خاص کر مشتمل دی چې دماغ پکې دي، سپاینل کارډ دا نری تار پکې دی او ناروس پکې دي. ناروس داسې نري نري رګونه دي یا خلي دي چې په دې ټول وجود کې خوارې دي. نو دغه درې واړه شیانو ته په شریکه باندې بیا ناروس سیستم مونږ وایو. اوس دوی یو شکل دلته ورکړی دی، دې ته لیکلی دی نیوران. نو وایي چې ناروس سیستم از میډ اپ سیلز کارډ نیوران. اعصابي نظام چې دی نو دا د خلیو نه جوړ دی او هغه خلیو ته چې دی نو نیورانز وایي. نو نیورانز کنډکټ میسج ان د فارم اف الکتریکل سیګنلز کارډ نارو امپالسز. دا نیوران چې کوم دی چې د اعصابي نظام ته جوړ دی، دا ټول اعصابي نظام د دماغ هم ته جوړ دی، د سپاینل کارډ هم ته جوړ دی، بهر په دې وجود کې هم خوارې دي. نو دا چې دی نو میسج چې کوم دی پیغام دا لیږي د الکتریکل سیګنل په برقي شکل کې، د کرنټ په شکل کې دا پیغامات نارو امپالسز. د پیغامات چې کوم دي امپالسز ورته د ساينس په ژبه کې وایي او میسج ورته په عامه ژبه کې وایي پیغام. نو دا نیوران چې کوم دي چې ته وایې چې دا نارو سیستم ته جوړ دی، د اعصابي نظام ته ټول جوړ دی،
دا چې کوم پیغام لیږي نو دا د څه په شکل کې لیږي؟ دا لیږي د الکتریکل سیګنل د برقي اشارو په شکل کې یا د کرنټ په شکل کې. هغه ته نارو امپالسز وایي، کال نارو امپالسز، هغه ته نارو امپالسز وایي. داسې پیغامات چې په دې نارو کې روان وي نو چېرته لیږي؟ دماغو ته لیږي، هلته فیصله کېږي، بیا یې واپس راوړي، هغه شانتې کار کېږي په وجود کې. دقه ته چې دی نو نیوران وایي. نو دغه نیوران چې دا شکل ورکړی دی مختلف حصې دي، ډینډرایټس دي. دا ډینډرایټس پکې څه شی دی؟ ار فایبرز اف نیوران. دا د نیوران ریشې دي، ریشې تارونه شانتې دا دي بهر یې ورکړلي دي، د ګوتو په شانتې ښکاري. نو وایي دا فایبر دي اف نیوران ویچ ټرانسمیټ نارو امپالسز ټو د سیل باډي. د دې کار څه دی؟ د دې ریشو د ډینډرایټس کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې دا په دې نیوران کې دننه کومه حصه ښکاري تاسو دغه ته سیل باډي وایي. دا نیوکلیس چې ورته لیکلی مرکزه پکې ده. دغه ځای ته چې دی نو دا پیغامات لیږي، دغلته بیا فیصلې کېږي، هغه شانتې بیا فیصلې کېږي. او په انسان کې په لکونو په اربونو نیوران دي په دماغ او په سپاینل کارډ کې، که نه دماغ او سپاینل کارډ هم ته جوړ دي، څه بهر په دې وجود کې خواري دي. نو دغه ټول نرو سیسټم دی. نو دا سیل باډي ته پیغام ولېږي نو هلته بیا فیصله کېږي. نو ډینډرایټ څه شی دی؟ فایبر دی. دا چې دی نو په شانتې ریشې دی که نه، او دا ټرانسمیټ کوي، لیږل کوي، ترسیل کوي د څه؟ نارو امپالسز. دا کم پیغامونه چې دي اعصابي پیغامونه چې ورته مونږ وایو ټو د سیل باډي، د دننه بلې حصې ته سیل باډي ته. نو دا یوه حصه شو ډینډرایټس. بله خبره دا ده چې سیل باډي څه ته وایي په نیوران کې؟ دا د نیوران چې دی نو دا هغه سیل دی چې دا د دې په شانتې په لکونو په اربونو رایوځای شوي دي انسان په وجود کې. خدای ته یو راغیستی ده ستاسو د پوهې دپاره چې ټول کارونه په دې په وجه باندې کېږي په انسان کې. نو دغه یو حصه شو ډینډرایټس د نیوران. د نیوران دویمه حصه چې دی نو سیل باډي ده. نو سیل باډي از د تھک پارټ اف نیوران. د نیوران پیړه حصه چې کومه ده هغه ته سیل باډي وایي، ویچ هیز نیوکلیس چې په دې کې مرکزه ده اینډ موسټ اف د سایټوپلازم، او د مرکزي نه چې ګیر چاپېره کومه حصه په سیل کې هغه د سایټوپلازم وایي. دا د نیوران یو سیل دوی راغیستی دی، یوه خلیه یې راغیستې ده. د نیوران یو خلیه یو سیل چې ته راواخلي نو هغه داسې ده. نو دا سیل باډي پکې داسې څیز دی چې په دې کې نیوکلیس مرکزه پکې ده او ګیر چاپېره ته سایټوپلازم دی زیاتتر. د نیوران بله یوه حصه دوی راغیستې ده اګزان. Axon is the neuron fiber which transmit nerve impulses away from the cell body. بله خبره اوس دا ده چې سیل باډي ته پیغام لاړ د ډینډرایټس په ذریعه باندې، هلته پې فیصله وشوه. نو اوس به دا پیغام چې دی نو واپس د وجود ته هم راسي چې هلته څه کار ښکاره کړي. نو دا چې د څه په ذریعه باندې ځي، د ښکته اوږد شکل چې کوم تار ورکړی دی دې ته اګزان وایي. وایي دا هم فایبر دی نیوران، د نیوران تار دی. فایبر ته ته ریشه هم ویلی شي، ته تار هم ویلی شي. دا یو تار دی نیوران ویچ ټرانسمیټ چې دا ترسیل کوي، لیږل کوي نارو امپالسز. دا کم اعصابي پیغامونه چې دي اوی فرام د سیل باډي، د سیل باډي نه لري، د سیل باډي نه وړي. نو داسې کار وشي چې ډینډرایټس په ذریعه باندې دا پیغامات د سیل باډي ته راشي، په سیل باډي کې فیصله وشي او د اګزان په ذریعه باندې واپس لاړ شي. اګزان ټرمینل دی، اګزان ټرمینل دی ته وایي چې د اګزان اخرنی سر دی، دغلته بیا پیغام ورسي. نو دا د نیوران سیل چې کوم دی، نیوران چې کومه خلیه ده، دا د هغې سټرکچر شو، درې حصې دي، ډینډرایټ، سیل باډي او اګزان. اوس بله خبره دوی دا کوي په دې بل پیج باندې، دوی وایي چې ټایپس اف نیوران، د نیوران قسمونه به څو په د انسان په دې وجود کې. نیوران ار اپ 3 ټایپس، د نیوران 3 قسمونه دي. سنسري نیورانز ټرانسمیټو نارو امپالسز فرام ریسپټر ټو د سنټرل نارو سیسټم. د نیوران 3 قسمونه دي. نمبر 1 نیوران ته کې سنسري نیوران وایي. د سنسري دا نوم نه ښکاره ده چې د دې تعلق د پیژنګلو سره دی، د حس سره دی. نو سنسري ارګن او سنسري نیوران. نو دا سنسري نیوران په سنسري سنس ارګن کې زموږ چې کوم اعضایي حس دي لکه سترګه ده، ژبه ده، پوزه ده، غوږ دی، پوټکی دی، چمړه، په دې کې به دا موجود دي. نو وایي چې دا سنسري نیورانز داسې نیوران دي چې دا ټرانسمیټ کوي، منتقل کوي یا لیږي نارو امپالسز، دا کوم اعصابي پیغامونه چې دي فرام ریسپټرز، دا هغه ځایونه چې په کوم ځای کې هغه حاصل شوي. ریسپټر داسې ځایونه ته وایي چې په کوم ځای باندې پیغام موږ ته حاصل شي، لکه زموږ چمړه ده، زموږ سترګې دي، 15 اعضا چې کوم دي دغه ریسپټر دي چې په دې کې کوم پیغام موږ ته حاصل شي. نو دا سنسري نیوران څه کار وکړي؟ دا ټرانسمیټ کې ویلېږي چېرته؟ ټو د سنټرل نروس سیسټم، مرکزي عصبي نظام ته ولېږي، دماغ او سپاینل کارډ ته ولېږي. مثلا اوس ته یو د اوبو یو یخ ګلاس پروت دی او دا له تا لاس وروړ، نو دا تا ته یخ محسوس شو. دا پیغام چا ولېږه؟ دا پیغام چې دی نو سنسري نیوران چې دی نو دغلته سنس کو، لکه ستا چمړه چې کومه ده، ستا پوستکی چې کوم دی د وجود، په دې کې نیورانز پکې دي او هغه سنسري نیورانز دي. هغه پیژنګلو وکړه، سنس یې وکړو، د هغه په ذریعه باندې دا بیا راغله سنټرل نروس سیسټم ته، دماغ او سپاینل کارډ ته دوی ځي او فیصله بیا هلته کېږي. نو بیا ته دا وایي چې دا یخ دی او دا ګرم دی. نو دا کار د سنسري نیوران شو. دویم نمبر نیوران چې کوم دی نو هغه ته وایي موټر نیورانز. موټر نیورانز د نوم نه ظاهره د موټر حرکت والا سیس ته وایي. نو وایي چې ټرانسمیټ دا به لیږي نارو امپالسز، د اعصابي چې کوم پیغام
پیغامونه دي فرام د سنټرل نروس سیستم ټو د افیکټرز. دا به پیغامات چې دی نو وړي د کوم د پیغام او میسج پیغام به د سنټرل نروس سیستم د دماغ او د سپاینل کارډ نه وړي افیکټرز ته. افیکټرز هغه ځایونه دي چې په کوم باندې عمل کیږي او اثر پرې کیږي د انسان په وجود کې، دغه ته افیکټرز وایي. لکه افیکټرز زموږ سره دا دي چې یاره بایی کم کار ستا په وجود بیا وکړي بل څیز ته. لکه ستا وجود تا اوس ور دغه ګیلاس نه مثال ما ورکړه، تا یخ ګیلاس ته ور نو تا دا خبره محسوس کړه چې یخ دی که نو، یا درتې لاس را دی خوا کړو را لرې دې ترې کړو، یا د ګرم څیز له ور وړه ته وایې دا ګرم دی بیا دې ترې را لرې کړو. نو دا خبرې چې ته کمې کوې دا کم کار دی وکړو ستا د وجود، دا پکې افیکټر شو. نو افیکټر اثر قبلولو والا څیز ته وایي چې یاره په دې باندې کار وشي، په دې باندې اثر وشي. نو ستا په وجود کې به دا داسې اعضای او داسې څیزونه به چې دا به څه اثر ښیي د پیغام ته واپس. نو ستا د لاس ستا د چمړه چې دی نو ستا د مسل چې کوم دي پاټې چې کوم دي که نو، لکه تا ته څوک ور وټکوي، ور د بل مثال دی در کوم آسان، به هر څوک ګیټ وټکوي چې یاره ناکینګ اواز راشي، نو ته چا ګیټ وټکاوه نو ستا په دماغ کې دا فیصله وشي چې یاره ته ورځه بس هغلته ګیټ کولا وهه. نو ستا خپې حرکت شروع کړي، نو ستا د خپې ستا د پنډۍ او د هر څه چې دی نو دا څه دي د حرکت چې کوي دا مسلز دي. نو دغه افیکټرز شو اثر کوونکي چې اثر پرې وشي کار شروع کړي بیا د پیغام په جواب کې، نو دغه ته افیکټرز وایي. نو دا موټر نیورون چې کوم دی نو دا د پیغامات د دماغ او د سپاینل کارډ نه چارته وړي افیکټرز ته وړي. افیکټرز کوم ځایونه دي نو ته به اوس دا خبره لاندې وکړي چې افیکټرز زمونږ پاټې دي، زمونږ ګلینډز دي زمونږ په وجود کې، دغه ته افیکټرز وایي. داسې ارګن دي چې هغه بیا د میسج په بدل کې چې دی نو څه جواب ورکوي، دغه ته افیکټرز وایي. بل انټر نیورانز دی، د نیوران درېیم نمبر قسم دی چې انټر نیورانز پکې څه شی دي، نیورانز اف د سنټرل نروس سیستم د مرکزي عصبي نظام نیوران دي دا په دماغ او په سپاینل کارډ کې د ټرانسمیټ نارو امپالسز فرام سنسري نیوران ټو د موټر نیوران. د دې کار دا دی چې د سنسري نیوران نه موټر نیوران پیغام وړي موټر نیوران ته. نو چې په سنسري نیوران کې کوم پیغام راغلی که نو دماغو ته نو هغه خو واپس هم بیا بیرته لیږل غواړي که نو دغه ته موټر نیوران وایي. دا چپټر لږ ګران دی خو ځان مو پرې پوهه کوئ. نو انټر نیوران کار دا دی چې دا ټرانسمیټ کوي، دا لیږي نارو امپالسز د عصبي پیغامونه د سنسري نیوران نه د حس دا چې کوم نیوران دي چارته موټر نیوران ته دیږي، او د موټر نیوران په ذریعه باندې بیا چې دی چارته ځي افیکټر ته ځي پیغام. ډو یو نو تاسو ته وایي پته ده اوس د یو څو خبرې په دلته راخلي چې ډو یو نو تاسو ته پته ده any change in environment which has some influence on living organism is called stimulus. stimulus څه ته وایي؟ دې ته محرک وایي، تحریک ورته وایي که نو، چې څه بدلون راشي په دلته دوی وایي چې په ماحول کې څه بدلون ناشي او د هغه په د سالرونکي محسوس کي. انفلوئنس خو اصل کې اثر ته وایي چې په دې باندې اثر وشي په دې سالرونکي، مطلب دا دی چې د سالرونکي محسوس کي په ماحول کې داسې یو بدلون ناشي چې د سالرونکي محسوس کي، نو دې ته سټیمولس وایي. دې ته څه وایي؟ سټیمولس. نو دی به د هغه سره لکه مثلا اوس دلته چېرته په ماحول کې چې دی نو ته روان یې چېرته د هوټل په خوا باندې ورغلی د خوراک بوی په تا باندې درغی، نو ستا په خوله کې لاړې رالې، نو دا د خوراک بوی چې کوم دا ستا لپاره یو سټیمولس یو چینج په ماحول کې، بدلون په ماحول کې، او ستا په خوله کې ورته کمې لاړې رالې که نو، نو په تا محسوس کړه که نو، په تا باندې تا ته احساس وشو که نو، نو دغه سټیمولس دی چې په ماحول کې څه بدلون ناشي او دا سالرونکی محسوس کړي، په سالرونکي اثر وشي، دې ته سټیمولس وایي. نو دا سټیمولس ډېر شی کیدای شي، صحیح دی. بیا یو کس لګیا دی په ښایسته ښکلي اواز کې قاري سدیس او قاري شوریم لګیا دی تلاوت کوي، هغه په تا باندې ښایسته لګي، نو دا خو تا محسوس کړو یو چینج وکړو، نو چې محسوس دی که نو دغه ته سټیمولس وایي چې یو ماحول کې یو چینج راشي په یو سالرونکي باندې اثر وشي یا سالرونکی محسوس کړي، دې ته به سټیمولس وایي. دغه سټیمولس په وجه باندې بیا فیصلې کېږي که نه په دماغو کې. بیا وایي چې سینس ارګن آر سیلز ویچ ریسیو سټیمولس آر کالډ ریسیپټر. په د حس په اعضاو کې هغه خلیې سینس ارګنز آر سیل د حس هغه اعضا یا سیلز یا خلیې ویچ ریسیو سټیمولس چې دا سټیمولس کم دی دا بدلون چې کوم راغی په دې ماحول کې چې دا څه کي چې دا ریسیو کی حاصل کی، نو دغه ته به ریسیپټرز وایي. ریسیپټرز به څه ته وایي؟ ریسیپټر به داسې اعضای یا به داسې خلیې د انسان په وجود کې چې دا کم سټیمولس دا کم بدلون ناغه په دې ماحول کې دا محسوس کو او حاصل کو، ریسیو حاصل کو. لکه سترګه ده، په سترګه باندې ته یو څیز ته ګورې ستا لپاره نوی څیز شو که نه ودې لیدو، دا سټیمولس شو. نوز پوزه تا ته ما ویل بي کول دې وکړو، خوراک دې بي کو، غوږونه اورېدل دې وکړو، د چمړې په ذریعه دې یو څیز محسوس کو، خو چې په هغه اعضا یا هغه سیلز هغه خلیې د انسان په دې وجود کې که نه چې هغه څه محسوس کړي، څه حاصل کړي، سټیمولس چې دا کم بدلون چې کم دی دا محسوس کړي او حاصل کړي، دغه ته ریسیپټرز وایي. نو سترګې دي، غوږونه دي، د 15 اعضایي حس دي، چمړه ده
بیا وایي چې muscle gland organ capable of responding to a stimulus is called effector. دا effector پکې څه شی دی؟ effector دا دی چې کار کوونکي، زه به داسې ووایم چې لکه ستا په وجود کې داسې ځایونه چې هغه کار کوي، بیا چې کوم پیغام حاصل شي، کوم stimulus بدلون محسوس شي ستا په وجود کې، او د هغه بدلون چې کوم په دې ماحول کې دی د هغه مطابق بیا کار وکړي ستا وجود، نو دقه ته چې دی نو افیکټر وایي، کار کوونکی اثر قبلوونکی. وایي د مسلز دا پاټې کیدی شي ګلینډ غدود کیدی شي. غدود داسې دي لکه ستا په خوله کې لاړې رالې که نه، نو د خوراک بوی چې دی نو دغه کو خوراک بوی په تا باندې درغی، نو دا ګلینډ دي. ګلینډز داسې څیزونه دي زموږ په دې وجود کې، داسې اعضا دي چې د دې نه رطوبت او غدود او اوبه شانتې ترې راوځي، نو زموږ د خولې نه لاړې راوځي که نو دغه چې دی نو د افیکټر زموږ سره څه شی کیدی شي، دا پاټې کیدی شي ګلینډ مسلز ګلینډ organ capable of responding to a stimulus is called effector. دا به داسې ارګن داسې اعضا چې په دې کې به دا صلاحیت پکې چې جواب ورکړي دا چینج چې کوم په بدلون کې راشي، سټیمولس په ماحول کې چې کوم بدلون راشي دې ته جواب ورکوي زموږ د وجود اعضا، دغه ته افیکټر وایي. خبره اسانه ده. وختي ما بل مثال ورکړي چې یار دروازه وټکېږي ته ورشئ، نو په دې کې زموږ مسل چې کوم دي، زموږ د پنډو د لاسونو مسل چې کوم دی نو هغه به ورځي ګیټ به کولا وهي، کار به کوي. نو دا افیکټر څه شی دي کار کوونکي چې کله په ماحول کې بدلون راشي دې ته جواب ورکړي، نو دغه ته افیکټرز وایي. او مثالونه تاسو ته ما وویل چې سلایوري ګلینډز دی او مسلز دي که نه. بل د چینج ان اکټیویټي اف د ارګانیزم اکارډینګ ټو ا سټیمولس از کالډ ریسپانس. ریسپانس څه ته وایي؟ رد عمل، جواب ورکول. وایي د چینج ان اکټیویټي اف د ارګانیزم د سالرونکي په کار کولو کې چې څه فرق راشي، بدلون پکې راشي، اکارډینګ ټو سټیمولس چې کم کار بهر په ماحول کې په کم بدلون نغلی، دغه ته ریسپانس او جواب. ګوره چې د سالرونکي په وجود کې کم بدلون راشي په ماحول کې د بدلون سره، نو دغه ته ریسپانس وایي. لکه د سالرونکي په وجود کې بدلون دا راغی چې وایي تا ته چا دروازه وټکوله نو ته ور روان شوې، ته خو په یو ځای باندې ناست وي، خو ستا په دغه کې بدلون نه اغی، ستا په کار کې ته ور پاسېدې، ور روان شوې، حرکت دې شروع کړو، ځکه چې په ماحول کې بدلون نغلی، سټیمولس تا ته دا چې چا ورټکاوه، نو دې خبرو دغه ته بیا ریسپانس وایي، جواب یا دغه ردي عمل ورته وایي که نه. بله خبره دوی دا ورکړله چې پارټس اف هیومن نروس سیسټم، د انسان د عصبي نظام حصې کمې دي. دا نروس سیسټم چې دی نو په دې کې څه دي؟ وایي هیومن باډي هیز ویری فاسټ اینډ پریسایز میتھډ اف کمیونیکیشن ان د فارم اف نروس سیسټم. د انسان وجود چې دی نو په دې کې ډېر زیات تیز او په صحیح طریقې سره د کمیونیکیشن د ابلاغ د خبرو د پیغاماتو رسولو دا کار کیږي ان د فارم اف نروس سیسټم، د عصبي نظام په شکل کې. لکه د انسان د وجود کې چې کوم کمیونیکیشن دی، دا خبرې او د معلومات پکې راسي او فیصلې پکې کېږي، نو دا د څه په ذریعه باندې کېږي؟ ان د فارم اف نروس سیسټم، د عصبي نظام په شکل کې کېږي. د هیومن نروس سیسټم کین بی ډیوایډډ انټو ټو پارټس. د انسان د عصبي نظام دی دوه حصو ته تقسیم کړی دی. عصبي نظام چې دی نو دا څو حصو ته تقسیم کړی دی؟ دوه ته تقسیم کړی دی. یو چې دی نو سنټرل نروس سیسټم دی، یو دی پیریفرل نروس سیسټم. لکه دوی خبره نورم اسانه کړله. سنټرل نروس سیسټم دا دی چې په دې کې زموږ سره دماغ دی او سپاینل کارډ دی، او پیریفرل نروس سیسټم دا دی چې په دې کې نیورانز دي. وختي تاسو ته ما وایي چې دا درې واړه شیان رايوځای شي نو دا نروس سیسټم جوړوي، لکه دماغ او سپاینل کارډ او نروز، دا نري رګونه چې کوم دي چې پیغامات وړي او دماغ ته رسوي او واپس یې راوړي او څه کار بیا ستا وجود کوي، نو دغه ته نروز وایي که نه، نیوران چې تاسو ویلو. دغه نروس سیسټم بیا جوړ له څه نه دی، دا هر څه جوړ له څه نه دي، دا خو نیوران نه جوړ دي، دا هر څه دماغ او سپاینل کارډ او دا نرو دا جوړ له نیوران نه دي، خو د حصې دوه دي، د نروس سیسټم حصې دوی دوه جوړې کړي دي. نو یو ته مرکزي عصبي نظام وایي سنټرل نروس سیسټم CNS، او بل ته چې دی نو پیریفرل نروس سیسټم وایي. نمبر 1 دا وایي چې د سنټرل نروس سیسټم CNS کنسسټنګ اف د برین اینډ د سپاینل کارډ. د سنټرل CNS چې کوم دی د مرکزي عصبي نظام چې دی نو دا په دماغ او په سپاینل کارډ باندې مشتمل دی. دویم نمبر چې کوم د عصبي نظام حصه ده هغه د پیریفرل نروس سیسټم PNS چې ورته وایي. پیریفرل نروس سیسټم دې ته وایي چې دا مرکزي حصه نه ده بلکې د مرکز نه لرې حصه ده، کنسسټنګ اف نروز. په دې کې نروز دي، نرین رګونه ویچ اوریجنیټ چې دا راوتي دي، راخواره شوي دي فرام برین اینډ سپاینل کارډ. د دې دماغ او د سپاینل کارډ نه د ملا په تیر کې چې کوم نری تار دی، د دې نه چې کوم نری نور رګونه او سیلز راخواره شوي دي هغه ته نروز وایي. نو دا پکې دویمه حصه شو د عصبي نظام. یو اولنۍ حصه مرکزي حصه شو او دا دویمه چې د مرکزي حصه نه د مرکز نه لرې حصه ده. نو دا په دې وجود کې چې کوم رګونه نري خواره شوي دي دغه ته پیریفرل نروس سیسټم وایي. دلته ورکړی یم دی دا سنټرل نروس سیسټم په ډایګرام کې دې ته لیکلی دی برین او سپاینل کارډ، او چې کوم پیریفرل نروس سیسټم دی نارو پیریفرل نروس سیسټم، دا کوم چې نري ټول رګونه په وجود کې خواره دي دغه ته پیریفرل نروس سیسټم وایي. او دې دواړو ته په شریکه باندې نروس سیسټم وایي. دا د نروس سیسټم حصې شو، د عصبي نظام حصې شوي. اوس دا خبره ده چې دا ورکینګ اپ نیوران، دا نیوران کار څنګه کوي.
نو وایي چې داسې کار کوي چې different stimuli are detected by receptors organ. تا دا خبره وکړه چې ریسپټر داسې اعضا دي چې په دې باندې مونږ یو څیز حاصلوو او معلومه وي پرې، لکه پوزې دي، سترګې دي، چمړه ده، دې ته ریسپټرز وایي که نه، غوږونه دي. نو وایي دا سټیمولای چې مختلف سټیمولای بدلون چې کوم په ماحول کې راځي نو ډیټیکټډ دا معلوم کي دا ریسپټر چې کوم ارګن دي زموږ سره، لکه پوز ده، غوږ دی، ژبه ده که نه، نو د حس اعضا چې کوم دی نو چې کوم بدلون په ماحول کې راغلی په دې باندې دا معلوم شي، بیا څه وشي this information is conveyed to the central nervous system CNS through sensory neurons. د sensory neurons په ذریعه باندې دا معلومات چې بیا مرکزي اعصابي نظام ته ورسي. تاسو ویل د sensory neuron کار دا دی چې دا به پیغام لیږي چېرته، دا به پیغام د ریسپټرز نه لیږي، د هغه ځایونو نه به یې لیږي چې کوم ځایونه زموږ سره وصول کننده دي، چې کوم ځایونو کې پیغامات حاصل شوي. سنټرل نروس سیستم مرکزي اعصابي نظام دماغ او سپاینل کارډ ته ویل کېږي، دا د سینسري نیورون کار و. نو خبره دا راوي چې کله زموږ سره د نروس سیستم کار کوي چې کوم په ماحول کې کوم سټیمولای کوم بدلوني چینج هغه محسوس شي په سنس ارګن باندې او د سنس په ریسپټرز باندې، او د ریسپټرز نه د سنس ارګن بیا چېرته ویسي په ریسپټر باندې، خو تا محسوس کړو ریسپټر دا 15 اعضا یې حس دي، د دغه ځای نه د سنسري نیورون ویسي سنټرل نروس سیستم ته د سنسري نیورون په ذریعه باندې. بل د CNS انالایسیس د سټیمولس د سنټرل نروس سیستم چې کوم دی نو دا انالایسیس دا د دې خبرې تشریح کوي او تجزیه کوي، معلومات کوي او ګوري، فیصله پې کوي د سټیمولس دا کوم بدلون چې د انټیک ډیسیژن تھرو موټر نیورونز. بیا داسې کار وشي چې دا دماغ او سپاینل کارډ کوم دی نو دا فیصله وکړي په دغه پیغام باندې کوم د الکتریکل سیګنل په شکل کې چې راغلی، او بیا دغه مطابق چې دی نو فیصله وکړي د موټر نیورون ته، موټر نیورون له ورکړي، موټر نیورون چې دی نو بیا چېرته ویسي، د موټر نیورون کار دا دی چې دا پیغامات وړي د دماغ او سپاینل کارډ نه افیکټر طرف ته. افیکټر هغه اعضا دي زموږ په وجود کې چې هغه بیا کار او جواب ورکوي د سټیمولس ته. نو دا په دماغ کې پې تجزیه وشي، انالیسیس پې وشي، انالایز کی، نو چې انالیسیس پې وشي، تجزیه پې وشي، نو بیا د موټر نیورون په ذریعه باندې دغه پیغام افیکټرز ته ویوړی شي. سنټرل نروس سیستم اډر افیکټر ټو ایکټ اکارډنګلی. د مرکزي اعصابي نظام چې کوم دی دماغ او سپاینل کارډ دا په دې میسج باندې پیغام چې کوم راغلی دماغ ته په دې باندې فیصله وکړي او هغه شانتې بیا حکم ورکړي، اډر ورکړي، وایي اوس داسې وکړه. نو ستا پنډو ته دا اډر وکړي، ستا لاسو ته وایي ورشه دا دغه کولاو کړه، دا ګیټ کولاو کړه، که نه، یا تا په تا باندې د خوراک بیدار شي نو دماغ ته دا خبره لاړه ورسېده د پوزې په ذریعه باندې، د پوزې کې چې کوم سنسري نیورونز او واپس هغه تا ته دا وایي چې یاره په خوله کې لاړې خارج کړه. نو بیا چې دی نو دا تا ویل چې افیکټرز هغه ځګي نه دي چې هغه ګلینډ دي زموږ سره غدود دي یا مسلز پاټې دي چې کار کوي کوم د دې سټیمولس مطابق. بیا دلته دوی اوس دا دغه ورکړی دی چې سټیمولس وایي د دې سټیمولس نه به چې دی نو سنسري سټیمولس ظاهر شو، دا به اصول شي په څه باندې سټیمولس دا کوم بدلون چې دی په ماحول کې سنسري نیورون ریسپټرز دي زموږ په وجود کې، په هغه ریسپټرز کې به سنسري نیورون موجود یا سنسري نیورون به سنټرل نروس سیستم ته ورسوي. کور داسې کار به وشي. سټیمولس دا کوم ډایګرام دغه چې دوی ورکړی په لاینونو باندې ظاهر کړی دی، سټیمولس چینج ته وایي، په ماحول کې بدلون راغی دا تا په ریسپټرز باندې محسوس کو، لکه په پوز او په سترګه او په غوږ باندې محسوس کو، په چمړه باندې. نو هلته به بیا څه وشي، سنسري نیورون به راشي، دا به CNS ته ویسي، سنټرل نروس سیستم دماغ او سپاینل کارډ ته به ویسي، هلته به فیصله وشي دا موټر نیورونز له ورکړي، موټر نیورونز به افیکټر ته راوړي، د افیکټر په وجه باندې به ریسپانس جواب چې دی نو دغه سټیمولس د بدلون ته ورکړی شي، رد عمل به ورته ښکاره شي. نو دا چې دی نو په دې طریقه باندې د نروس سیستم د اعصابي نظام چې کوم دی نو دا خپل کار کوي. د اعصابي نظام چې کومې حصې دي لکه دماغ او سپاینل کارډ، دې له په تفصیل سره په دې بله ویډیو کې د خیر سره راځو. که تاسو زما په دې ویډیو کې څه قسم سوال کول غواړئ نو تاسو زما نه په کمنټ کې کولی شئ.